افغانان سره د پاکستان د دښمنۍ دوام واګه بندر کې د افغانانو لارۍ بندي کول او د 1 میلیون افغانانو شړل. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې هند اجازه ورکړې چې د افغانستان ټولې لارۍ د یاد هیواد ته دننه شي، خو منافق پاکستان د افغان سوداګرو تاواني کولو ته ملا تړلې. تازه خبر دا دی چې پاکستان په واګه بندر کې د افغانستان 11 لارۍ درولې دي. انډین ایکسپریس ورځپاڼې راپور ورکړی چې پاکستان په واګه بندر کې د افغانستان 11 لارۍ درولې دي. د راپور له مخې دغه لارۍ په نیمه خوسا کېدونکو خوراکي توکو بار دي. په راپور کې راغلي چې که څه هم تېره میاشت د هند او پاکستان ترمنځ تر شخړې وروسته د اتاړي واګه په پوله له 150 زیاتې لارۍ هند ته داخلې شوې، خو بیا هم 11 لارۍ د پاکستان لخوا په واګه بندر کې بند پاتې دي. دغه رسنۍ په امرتسر کې د وچو میوو یو مشهور سوداګر مکیش سیدواني په حواله لیکلي چې دغه لارۍ د اپریل له 23 نیټې راهیسې هلته بند پاتې دي. هغه زیاته کړه دغه لارۍ په نیمه خوسا کېدونکو توکو بار دي او لا ځنډ به د سختو زیانونو لامل شي. راپور کې وړاندې راغلي چې افغان سوداګر د طالبانو او پاکستان حکومت سره د دغې ستونزې د حل لپاره کار کوي. بلخوا له پاکستانه تر اوسه څه باندې 1 میلیون افغان کډوال ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR د معلوماتو له مخې د 2023 کال د اکتوبر له میاشتې د 2025 کال د می تر پایه پورې له پاکستان د شړل شوو افغانانو شمېر له 1 میلیون او 55 زرو څخه اوښتی چې دا په وروستیو کلونو کې بېساری شمېر دی. د UNHCR د رسنیو مرستیال افسر فرامرز برزین ویلي د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې د 2025 کال د می تر 11 له پاکستان افغانستان ته تر 1 میلیون زیات کسان راستانه شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.